السلام علیکم کتونکو سلسله ده د متلونو کیسې د نن متل دی چې یارانه په شلتلو شوه مانه پاتې ده. ډېر مشهور متل دی. دا به تاسو ډېرو زیات اورېدي چې یارانه په شلتلو شوه مانه پاتې ده. دا یو دوه ډېر خواږه دوستان یې چې همیشه دپاره یو ځای ګرځي، ناسته پاسته کوي. یوه ورځ داسې وشي چې یو ملګري پکې چې کوم دی شلتلان اخیستي په لاره خوري او روان وي. په دې کې دغه ډېر خوږ ملګري چېرته مخې له ورشي او ورته چې هلکه ما له هم لږ شلتالو راکړه چې زه هم وخورم. دی ورله شلتالو نه ورکوي، انکاري شي دی او ورته وایي چې هلکه مړه راکړه او یار شه ملګری مې نه. دی ورته ډېر زیات منتونه کوي خو شلتالو والا دی ورنه کړي. دی ورته وایي ښځه داسې کار دی شلتالو نه راکړې نو زما او ستا یارانه دوستانه چې کوم دی ملګرتیا بس پاتې ده. او ورته وایي چې یاره هر څه کوې که یارانه پرېږدې که دوستانه پرېږدې ما ځان له اخیستي ته هم ځان له واله او بس پاتې صحیح ده. بس چې یارانه په شلتالو شي بس پاتې ده نیکو. نو په دغه شلتالو قصه چې کوم پس منظر دی د دغه متل شاته هغه همدغه شان دی. نو دا ملګري ولې شلتالو ورنه کړي بس یارانه ورسره دوستانه ورسره چې کوم دی ختمه کړي. نو ځکه خلک وایي چې یارانه په شلتالو شوه ما نه پاتې ده. بل د یو اضافه کومه چې دا شلتالو چې کوم دی په فارسي ژبه کې شفتالو بوسې ته هم وایي. شفتالو لفظ چې کوم دی بوسې ته هم وایي. نو دغه هم ستاسو په دغه کې چې کوم دی یو اضافه کوم یعنې شلتالو او شفتالو بیا بوسې ته هم وایي.